अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामा ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। लिबहरि लुत्फ़ि ओ अबरी बहारी कुनत खारूस मन अबदारी। ज़िकानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशीज़ मिन दादुर पिशाने। इलाही गुंजई उम्मीद बुकशाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई। बखंदान अजलबी अन गुंजबाम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जिसापो दुर्द पीशारान चिदारी। दुरूद शरीफ पढ़े। बुजुर्गानी किराम, ये आयतुन सूरत फातिर मुबारक मंग बयान शुरू करे थी। और देखी दौमत रसूलुल्लाह मुबारक बयान थी। जदन मेरे सलाम मस्जिदी दाचदन मेरे सलाम पतर कबानी नुद्वी कामयाब थी।
پتی دنیا کی او پا آخرت کی او پا قبر کی. خو په دې شرط باندې چې د نبي علیه السلام په قدمونه کېږي. حدیث مبارک کې راغلی دی لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اے زمو متا تاس کے بے او سڑی ہی طرح کی پوری کامل مسلمان نشی تردی پوری چدد تمام خواہشات نفسانیہ پریدی او زمان دا دین تابعدارش. چې د میلانی نفسانی دا زما د دین تابعش دا خواهش نفسانی چې دی د چې کوم عبادت شوی دی داسې عبادت د بل اچا نه دی شوی. داسې عبادت د خدای نه دی شوی، د نور نه دی شوی، د سپوږمۍ نه دی شوی، د بت نه دی شوی. کوم عبادت چې د خواهش شوی دی دا راغلی دی چې د الله پاک فجناب کی مبغوز عبادت چی دا دا خواہشاتو نفسانی دی. خواہشات نفسانی دا سڑی تباہ کئی، دا زنان تباہ کئی، چتا بھی دا خپلو خواہشاتو دی او در رسول اللہ نا خبر ندی. تب دا خپل تمام خواہشات راونی سی او دا بد رسول اللہ تابعدار کی. بس اس تک خیر کامیاب شو. اخلاق بعد رسول اللہ پشان کی. دا ابو الدرداء سے مبارک روایت تھی چې په ورځ د قیامت په تله کې درون چې دی دا د ښکلي اخلاقو نه بل عمل نشي کېدی. هغه مونځ شته، روژه شته، حج شته، هغه به د دې اخلاقو نه په تله کې سپک راځي او دی به ډېر دروند راځي. او اخلاق با خپل چې دی دا د رسول الله په شان کې چې زبردست اخلاق یو. اخلاقی عاشی بی بی نے چاہ تپوسو کچھ در رسول اللہ اخلاق شو ویتا قرآن شریف نہ دی ویلی ویلی میں دی. کان خلقه القرآن، اخلاق د نبی علیہ السلام دا قرآن یزوی مبارک. نبی علیہ السلام دا قرآن شریف مبارک تابعدارو. نو یو واری بت دا کارو کی چې ځان به په قرآن شریف پوهیږي.
نو پاغی کی د نبی علیہ السلام د اخلاق بیان دی. انک لعلی خلق عظیم. نو قرآن شریف باندې بزان پوئی کی د عالمانو نه او بیا به دغه قرآن شریف موافق چې دی خپل اخلاق جوړ کی. نرمی بکئی، سختی بنکئی، کور پا بار با نرمی نکارلی او د سختی نتیجه ډیر زیات خرابه ده. د سختی نتیجه چې ده که دا کور کې د زنانو سره کې که د زامنو سره کې بعضې زامن د خپل زویوالي نه بهر کې الله به د تا سره حساب وکړي. یو زوی لا په بل زوی ترجیح ورکړي، الله به د تا سره حساب وکړي. تا ته به پته ولګي چې دا یو زوی دا ولې تا په دې بل پورته کړی دی. د مشر زوی شان پورته دی، مشر ورور د کشر د پاره په شان د پلار دی. نو هغه مشر به په دې کشر ورور باندې شفقت کوي او دا کشر ورور به د مشر ورور عظمت کوي، تعظیم به کوي. زنانه چې دا کور کې دا غریبت تا ته ناسته ده، که ابتدا د واده ده او که بوډۍ شوه، بوډۍ به هغې سره به ډېر شفقت کوي، یا بیماره شوه سخته مهربانۍ نه به کار اخلي. بس که خیری ته بیا خپل اخلاق نرم کا. رسول الله مبارک ته خدای پاک وایي خذ العفو. تعادت النساء، عفو کول خلکو ته عفو کوه، عفو کوه. وامر بالعرف، امر کوا پنی کے وعارض عن الجاہلین. کہ یو سڑی پتا باندی جہلو کو آغا مات کا. د جہل جواب پا جہل مور کوا. ما استاسو خدمت کی عرض کو چه سمر کار زمون خراب دی دا په خواهشاتو نفسانیو خراب شوی دی. دا د سهار مونځ چې څوک په جمع نه کوي، ولې دی تابعدار د خپلو خواهشاتو. دا جمع خروره دا خو فرض ده. احمد ابن حنبل امام الدنیا هغه وایي چې څوک په کور کې مونځ کوي او د جمع نه کوي د ده وجل پکار دي، مړی کوي. دا خبیث جراثیم خواري د ده مړ کول پکار دي. امام اعظم نه چا تپوس وکړو چې یو سړی د جمع تابعدار نه دی، د سره څه پکار دي؟ وی دی پا جیل خانه کې چول پکار دی حتی یتوب او یموتا. جیل کې واچو چې یا پا دی جیل خانه یا توبه باسی یا پا دی کې مرش. دا خبیث دی. او که دا
هغه جمع چې نه کوي د ساري اوده پروت دی که د هغه نه یې تپوس وکړو زما په لمن لمونځ کېږي تا ته به د دې پته ولګي دا د رسول الله په سنتو تا خپې ښودي دي لږې ورځې پس کوره دغه قبر ته به ورشي بیا به دې پته ولګي نو ډېر ښایسته اخلاق چې ته پیښې چې دا سړی یعنې زنانه زمانه څه تمه ساتي هغه تمه وله پوره کړه چې څومره دې طاقت نارینه دی او که زنانه دی تمه وله پوره کړه جناب رسول الله مبارک غزوه بنی مصطلق وکړه دې کې زمونږ استاد مور به یې جویریه رضی الله عنها دا د یو لوی سردار لور وه د بني مصطلق د ثابت ابن زرار ابن ابي زرار دا د یو لوی سردار د بني مصطلق لور وه دا په بن سره راله لکه په بن راله هغه زنانه کې چې په بن به زنانه راله او د چا په حصه کې به هغه ورسېده د مجاهدینو د هغه دپاره به یې د نکاح نه روا وه هغې سره نکاح نه کېږي په شریعت کې دا مبارکه د ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار په نصیبه کې راله لکه مال غنیمت چې تقسیم شو زنانه غلامان لوی زنانه پکې په قید راغلي وي لوی غلامان پکې په قید راغلي وو دا ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار ورته وایي د هغه په نصیبه کې راله او دا د لوی سردار لور وه او جنۍ ښځه وه پاکه بیبي وه هغه چې دی نو ثابت ابن قیس ابن شماس مبارک وی چې دا خو د یو سردار لور ده دې ته زه څه نه ویم هسې نه چې قیمت یې کم نه شي زه فقیر یم فقیر یم نو چې د قیمت یې کم نه شي نو خاص تعلق یې صحابه بیل خلق دی پاکان خلق دی دې سره یې څه تعلق نه ساته بیله کمره کې به وده یو ورځ د هغې ګوته ورته وي داسې کار دی چې جویریې بیبي ما ته دومره مال راکړه ته خپل کور ته ځه واپس دومره مال ما ته راکړه لکه کتابت یې ورسره وکړو قرآن شریف کې راغلي دي په سورت نور کې چې وینځه یا غلام د تا نه تا سره عقد کتابت کوي چې دونه پیسې به تا ته درکړم ته بیا به زه آزاد یم تاسو ورسره وکړئ هغه جویریې بیبي هغې ته یې ویې دومره مال راکړه بس که ته کور ته ځې بیا ځه زه فقیر یم ډېر زیات زه د داسې نشم پرېښودی دا غذا ما ته بني مصطلق کړې ده
او زما په نسبه کې ته وي بس ټیک ته وي صحیح هغې ورته وي صحیح ده هغې غریبي سره په دغه وخت کې مال کم مال ورسره نشته ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار د کور ووتېدو او دا جناب رسول الله مبارک ته راغله رسول الله مبارک ته وی حضرت وی زه د بني مستلق د سردار لوري د سردار لوري او ما سره زه د ثابت ابن قیس ابن شماس په نسبه کې رسېدلی ما هغه ما سره کتابت کړی دی چې دونه مال ما ته راکړه ته ما زاده رسول الله ما سره په دې بدلې کتابت کې امداد وکړه د رسول الله اخلاقو ته ګوره یا خدای زمونږ د اخلاق هم برابر کړي نبی علیہ السلام مبارک ورته وی نبی علیہ السلام ورته داسې وکتل پورته دا د څوارلسمې سپوږمۍ وه تا به وي چې د جنت حوره راکوز شوې ده نبی علیہ السلام چې څه کړي دي ګنه نو د الله په اجازت یې کړي دي خدای طرف نه حکم راغی نبی علیہ السلام په خپل خواهش نومې کار نه دی کړی بلکې دا نه پرېږده دا لا پرېږده دا لا پرېږده شیخ جنید بغدادي مولا لقاری لیکلی دی په مرقات کې چې دی په خبته پیښ شوی دی نو د یو کار په خپل خواهش نه دی کړی بلکې په شریعت یې کړی نور خو رسول الله خو العبریده دی امتی دی او ډېر وروسته امتی دی صحابي هم نه دی هغه وی ټیک رسول الله مبارک ورته وی مشوره درکړم ویستا بدلی کتابت بزی پا یو واریا ادا کما تب ایمان روڑی زبتا آزاد کما بیا پا پتا نکو کم وی اللہ وی دا زما رازم لدی مرگور تبیما دمرتم می دخپل بخنوا نپوئی کم چی ششان می دی مندلی دیر اظہار اکو رسول اللہ تابی بالکل سیدہ نقضی پیغمبرہ عبیبی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ مسلمانے نبی علیہ السلام کتابت مکمل داغی بدلی کتابت ادا کو دا کورتا رالا جو یہ بی بی کورتا رالا د رسول الله کور ته راغله عائشه بیبي مبارکه زمونږ ستاسو مور به وی ما دون برکت والا زنانا د خپل قوم د پاره نه د لیدلې د جويري بیبي نه هر کله چې صحابه خبر شو چې دا بني مستلق چې دی د رسول الله سخرګنې شو نو اتیا کورونا چې د صحابه په قید کې وو ټول آزاد کړو رسول الله چې څکړې دی هغه په خپل خواهشاتو نه دي کړې اتیا کورا چې په یو کور کې لس او شل کسان د یو سړي رسېدلي د بل او عائشه بیبي خو خيار ښځه ده عالمه ده وی ټول یې شی بازار پلاری د بني مستلق خبر شو
هغه شی به ډېر روښان روان کړو چې دا خپل لور چې دا د رسول الله په نصیبه کې راغلي د هغه ته لا دونه معلومات نه وو دا خپل لور راخلاصومه په دې کې یو دوه اوښان وو هغه ډېر قیمتي وو هغوی ته د سرو زرو پیغلې پرتې وې او ډېر قیمتي وو سلیم الله خان مړي صاحب رحمه الله د کراچۍ هغه لیکلي دي چې په دې لار کې نیت یو پټې خراب شو هغوی نقل کړی دی د علامه قسطلاني شارح البخاري نه هغوی باندې مې ځکه حواله وکړه مې چې تاسو ټولو ته دعا وکړئ ګنې ما په بل ځای کې هم لیدلی هغه یو دوه اوښان چې دي هغه چې ډېر قیمتي وو هغه یې په یو هغوی ته ګیا پیدا کړه او بیا ورته کېښودې او اسمس کې ګټې مټې ورپسې کېښودې چې بیا راشم دا به پوسم دا نور به ورکم د جویریې بیبي محرق پلار زرار ابن ابي زرار سید المصطلق هغه چې راغی رسول الله مبارک ته خلکو ته وایي چې ستا لور چې ده دا د رسول الله سره ده بیا ټیک ده هغه نبی علیه السلام مبارک ته راغی وی حضرت ما دا اوښان نوستي دي زه له خپل لور خلاصول غواړم نبی علیه السلام ورته وی بلکل ټیک ده وی اوس به که خیر ستا لور د رابشي که تا سره ځي منې کوم نه جویریه بیبي چې راغله نو پلار ورته وی بچه څنګه چل دی وی ما سره ځي وی نه رسول الله د خوا نه څوک ځي دا د خپل پیغمبر شان به وره نبی علیہ السلام مبارک ورته وی ځي ورسره پلار ورته وی ما سره ځي وی نه ما ته اوس الله خپل مینه او د رسول الله مینه راکړه ټولې مینې مې غورځولې دي بیا صحیح ده بیا رسول الله د دې والد صاحب ته وی یاره وی هغه دوه اوښانو ټول د سیند د نه هغه دوه دې ولې په اسمس کې بند کړي دي غار کې وی رسول الله ته چا خبر کړی وی نبأني الحلیم ما ته خدای خبر راکو هغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله والد صاحب مسلمان شو دا به یاد لري پر رسول الله زما د زړه داسې ټنډ دی که نه چې هغه بند چې څه یې کړي دي که نه هغه د امت دپاره یې کړي دي او بس زمونږ او ستاسو له یې کړي دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو دا یو ټکي ما نن بیان کوو چې خپل اخلاق برابر کې زمونږ د دې بیان موضوع چې دا اخلاق د جناب رسول الله په شان کې موږ سره د خدای پاک امداد وکړي واخله سنت کوي